ایفون مو داسې جوړ کړئ چې یو اپلیکیشن پکې کار وکړي. د مثال په توګه تاسې خپل ټلیفون کوچنیانو ته ورکوئ چې هغه ټیک ټاک پکې وګوري یا فیسبوک پکې وګوري او نه غواړئ چې له ټیک ټاک یا فیسبوک څخه بیرون بل کوم اپلیکیشن ته لاسرسی ولري یا ورته ولاړ شي. نو د دې کار د کولو لپاره راځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې به راشئ دلته اکسیسیبیلیټي ته. په اکسیسیبیلیټي کې به لاندې راسئ او دا اپشن به فعاله کړئ. کله مو چې دا اپشن فعاله کړه مثلا تاسې راځئ فیسبوک ته، غواړئ چې له فیسبوک څخه مو څوک بیرون ونه وځي، نو دا د څنګ بټن د لاک بټن دا به 3 ځله کلیک کړئ او دلته به دا سټارټ باندې کلیک وکړئ. دلته به مو پاسکوډ ورکړئ او له دې څخه وروسته به ستاسو دا ټلیفون د یو اپلیکیشن په پکې کار کوي، نه به لاندې کنټرول سنټر راکښته کېږي، نه به هم سکرین ته داسې تللی شئ. بیرته که غواړئ چې دا اپشن غیر فعاله کړئ نو دا به 3 ځلې ووهئ دا د لاک بټن او بیرته به کود ورکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې یو مشخص جي ته د ستاسو په ټلیفون کې لاسرسی ونه لري نو هغه به په دې شکل باندې دایره به ورڅخه تاو کړئ. کله مو چې دایره تاو کړه او ریزوم به یې کړئ نو هغې څخه وروسته به دې ځای ته به لاسرسی نه شي کولی، خو نور به چې ده هغه کارولی شي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعاله کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه دی. الله پامان.